بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو د نن ورځ دویم ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزی. په ننن ویلاګ کې به زه خبره کوم چې سینیر صحافي حامد میر اهمترین انکشاف کړی دی. داغه د وینا مطابق په مقبوضه کشمیر کې په یو ملټری بیس کې د بھارتی حکامو یعنی اعلی ترین بھارتی چارواکو میټینګ روانو. د دې میټینګ مطمئن نظر دا و چې په پاکستان کې به کوم ټارګټ پناه کولی شي، یعنی کوم اهمترین تنصیبات په پناه کولی شي، او د دې نه علاوه چې کوم د زمینی فوج کم ټارګټ سي دا به څنګه پناه کو. د دې حوالې سره اهمترین میټینګ جاری و چې د دوران د پاکستان چې څنګه حمله وکړلې په دغه کیمپ باندې ولګېدلې او د دې دننه چې کوم دغه اهمترین شخصیاتو دا وجلی شوي دي. نو دې نه دا ثابته شوه سینیر صحافي وایي چې د پاکستان کیپبلیټیز دا نه سیوا دي چې په بھارت کې دننه که داسې اکټیویټیز کیږي نو پاکستان هغه ښه په اسانۍ سره هیټ کولی شي. حامد میر دا وایي چې دغه میټینګ کې دا توی کېدل چې څه وخت په پاکستان باندې حمله کوو، په پاکستان په کوم مقاماتو باندې حمله کولی شي، د دې په نتیجه کې به چې کوم پاکستان ریټیلیشن دی، د پاکستان چې کوم ممکنه جواب راځي دا غي به څنګه جواب بھارت ورکړي. خو د دې پلانینګ نه مخکې څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې یو خوا دوی پلانینګ کوي او بل خوا الله تعالی پلانینګ کوي، یعنی د الله تعالی پلانینګ په ټول پلانینګ باندې حاوی دی او مضبوط دی. هم دغه شان شوي دی بھارت دا پلانینګ کو چې د پاکستان په کوم ډیم باندې په کوم فوجي تنصیباتو باندې د ایرفورس په اډو باندې به حمله کولی شي، د میزایل په لاره به حمله کولی شي. په دې کې به رافیل تیارې تیز تیارې چې کوم دی او دغه رنګ SU-30 میک 29 دا ټولې په کار راوستل شوې. په دغه میټینګ کې اصل کې دا پلانینګ شروع و چې د بره نه اډرز راغلي چې تاسو پلانینګ وکړئ او دغه پلانینګ چې کوم دی دړې وړې شوی دی. او حامد میر صاحب وایي چې د څنګه چې دا میټینګ شروع دی دوران حمله وشوله او نه صرف دغه بیس تباہ او برباد شو، په دې کې جهازونه تباہ او برباد شو. چې کوم اهمترین میټینګ جاری و د پاکستان باندې د حملې کولو لپاره، ډرون حملو لپاره، میزایل حملو لپاره چې کوم میټینګ کې دغه کسان هم مړه شوي دي، هلاک شوي دي، او چې کوم دغه میټینګ دا هم چې کوم دی خپل انجام ته رسېدلی دی. د دې نه علاوه په بھارت کې څنګه چې ما په تیرو ویلاګو کې ذکر کوو چې د بھارتي میډیا کې چې کوم خبرونه چلیږي هلته چې کومې تجزیې کیږي هغه ډېر زیات هاټ ډسکشن وي، ډېر زیات چې کوم دی ایگزیجریشن نه کار اخیستلی شي. او هلته چې کوم دی د پیش نه پیشم خان ایگزیجریشن مطلب دا دی چې د پیش نه پیشم خان جوړ کړي، د دې نه کار اخیستلی شي. نو بھارت چې کوم دی ډېر زیات د هضمیت سره مخ شوی دی، ځکه چې په بھارتي میډیا کې داسې اوازونه راپورته شوي دي چې ګنې مودي میډیا چې کوم دا یعنی بھارتي میډیا چې کوم دا خپل عوام نه صرف گمراه کوي بلکې میډیا کې هم غلط خبرونه فیډ کوي چې به موږ په پاکستان باندې دې ځکه حمله وکړه، داس چلل ک پلانې جازم راوغورځو، ډنګرې جازم راوغورځو. خو په ان نتیجه کې براغله نو الټا د بھارت جازونه او د هغوی چې کوم انسټالیشنز دا به تباہ او برباد کړي شو. نو د بھارت چې کوم یو ټاپ صحافتي اداره دا پاغې کې چې کوم دی یو شمېر سینیر صحافیان دي، لکه زه په پاکستان کې مثال درکم حامد میر شه یا کاشف عباسي شه یا چې کوم دی یو شمېر نور صحافیان دي د پاکستان، نجم سیټي شه، دغه رنګ بهر چې کوم صحافیان دي یعنی صابر شاکر شه، دا ټاپ لیول صحافیان چې کوم دي دوی راوځي شوي دي او دوی اوس باقاعده توګه بھارتي حکومت ته دا احتجاج کړی دی چې تاسو خو موږ غلط خبرونه راکول. یعنی تیر ورځ تاسو ته پته ده چې بھارت دا کلیم کړو د بھارتي میډیا په ذریعه باندې، په هغې کې برکدت شامله وه. برکدت یو سینیر صحافي ده د بھارت، هغې دا کلیم کړو چې په پیښور کې لاهور کې تباهي مچاو شوې ده او په پیښور او لاهور کې چې کوم بیسز دي دا هیټ کړی شوي دي او په دې کې چې څومره انسټالیشنز هغه تباہ او برباد کړی شوي دي. هغې دا هم وایي چې بھارت دوی ته دا ویلو چې کراچۍ کې هم حملې شوي دي، د کراچۍ په ایرپورټ باندې حملې شوي دي، په کراچۍ کې چې کوم فوجي تنصیبات دي دا پناه کړی شوي دي. نو اوس چې کوم دی هغه ټول دروغ ثابت شو. نن سهار تاسو وکتل چې بھارت چې به کم جهاز راوچتېده نو هغې دپاره به د ټیک اپ نه سمدست وروستو چې کوم حکم به راغی چې به دا میشن ابورټ کړئ، ختم کړئ، ځکه چې د پاکستان لخوا یو داسې حمله شوې ده چې د بھارت چې کوم هوش و هغه په هوا کې وړاو شوی دی او د هغوی چې کوم غرور و هغه هم په هوا کې وړاو شوی دی. نو بھارت کې اوس داسې اوازونه په سینیر سطح باندې اگر چې لور لیول باندې چې کوم صحافیان دي هغه د جنونیت مظاهره کوي. په نیوز روم کې چې کوم یو هاټ نیوز روم یو هاټ ډسکشن شروع کړی شوی، یعنی بھارت اور پاکستان سره په ایران هم اغسته دی، افغانستان هم اغسته دی او لږ ساعت کې چې کوم دی هغوی په سنټرل ایشیا باندې هم حمله کوي. دا ټایپ ډسکشن شروع او چې کوم د هغوی میجر دی او ریټایر ماله خو نوم نه راځي دی وخت کې زما نه نوم هیر شه، هغه به پاکستان ته بار بار دا وی چې به پاکستان د جرأت وکړي او حمله دی وکړي او هغوی به دا وی چې مطلب یې دا و چې لکه زموږ سره یعنی د بھارت سره مغرب ولاړ دی، د بھارت سره ټیکنالوژي ده، ایرفورس دی ورسره، میزایل دي ورسره. نن هغه چې کوم د غرور هغه نارې وي، د غرور هغه بیانات چې کوم هغه په خاورو کې
کې ملاو شوي دي او هیڅ یو سینیر تجزیه نګار بھارتي داسې نشته چې هغه په میډیا باندې راشي او هغه د بھارت سات ورکړي. صرف په نیوز رومز کې چې کوم واړه تجزیه نګار دي چاته چې بھارتي حکومت نیوز فیډ کوي هغوی لګیا دي او اخوا دېخوا خبرې ضرور کوي، خو د دې نه دا ثابته شوه چې د بھارت په میډیا کې او د مودي حکومت ترمنځ شدیدترین بد اعتمادي راپورته شوې ده. زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان په دې حملو کې یعنې نن سهار چې کوم پاکستان حملې کړې وې په دې کې د بھارت سیټلایټ سیسټم ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. کتونکو سیټلایټ سیسټم چې ستا خراب شي نو دا وګڼئ چې ستا ایرفورس او ستا میزایل سیسټم او ستا چې کوم انټي میزایل سیسټم دی انټي میزایل سیسټم یا ډیفنس سیسټم دی دا کار نه کوي، ځکه چې دا ټول معاملات په دې سیټلایټ باندې یعنې چې څونه ریډار سیسټم دی دا ګایډ کیږي او دې له چې کوم دی مشورې ورکول کیږي چې بھئی پلانې ځای هټ کړه پلانې ځای هټ کړه دې ځای کې دښمن را روان دی دې ځای کې جاز را روان دی. هغه سیټلایټ سیسټم په باقاعده توګه پاکستان تباه او برباد کړی دی په الفتح میزایل باندې او د دې نه علاوه JF-17 تندر بلاک 3 تیاری چې کوم دی هغې هم چې کوم دی په بھارت کې تباهي خوره کړې ده. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان د دې حملو چې څومره پریسیشن دی یعنې څومره په سرعت سره دوی خپل ټارګټ په نښه کړی دی نو په دې کې د چین عمل دخل ضرور شامل دی. زما ذاتي خیال دا دی ځکه چې د پاکستان ډیفنس اوس د چین سیټلایټ سیسټم ته اوړېدلی دی او اوس د چین د سیټلایټ سیسټم یعنې د بیډو سیټلایټ سیسټم د چین چې کوم دی د هغې نه پاکستان رهنمایي اخلي او چې یو میزایل ورولي هم په هغه ټارګټ باندې هټ کیږي. یعنې دا نه پریسیشن امریکا حیرانه ده، برطانیه حیرانه ده، فرانس حیران دی چې بھئی زموږ سره خو جدیدترین هتیار دی د بھارت سره مونږ ورکړي دي، خو د دې باوجود د پاکستان دامره پریسیشن او دامره په صحیح طریقې سره ټارګټ په نښه کول څه معنی لري. یقینا چې زما دا ذاتي خیال دا دی چې کله نه پاکستان د چین په سیټلایټ باندې اوړېدلی دی یعنې د چین د سیټلایټ مرستې ترلاسه کولې شروع کړي دي نو د پاکستان دا سټرایک چې کوم دی دا دې کې ډېر زیات سرعت راغلی دی، ډېر پریسیشن راغلی دی او ډېر په اسانۍ سره په لږه خرچه باندې د بھارت ډېر لوی نقصان کولی شي. کتونکو پاکستان دمکي ورکړې ده که چېرې بھارت مزید جارحیت وکړو نو بیا به مونږ های ویلیو ټارګټس چې کوم دي په بھارت کې که هغه ډیفنس انسټالیشنز دي که هغه د دې نه علاوه که هغه پوجي شخصیات دي یا چې کوم سیاسي شخصیات دي دا به هم په نښه کولی شي د های ویلیو ټارګټ نه دا مطلب دی. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په دې حملو کې الفتح میزایل په کار راوستی شوی دی. الفتح میزایل تقریبا 15 ورځې وړاندې تاسو ته پته ده چې پاکستان د دې ټیسټ کړو 120 کیلومتره پورې دا خپل چې کوم هدف دی هغه په نښه کولی شي او ابدالي میزایل چې کوم دی هغه تیار ولاړ دی. ابدالي میزایل هم د دې میزایل نه تقریبا 2 ورځې مخکې ټیسټ کړی شو او 450 کیلومتره پورې په بھارت کې دا خپل هدف چې کوم دی هغه په نښه کولی شي. نو په دې وخت کې د پاکستان د ایرفورس پړله چې کوم ده هغه باري ده په هواګانو باندې د پاکستان راج برقرار دی. د پاکستان ایرفورس تقریبا د 80 نه والې تر د 80 پورې تیارې په هوا کې موجود دي. اني ټایم د بھارت چې څونه اګریشنز دی یا د جارحیت کوشش دی هغې له به خلمات جواب ورکولی شي. کتونکو هم دا د اوس وخت اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.